درې ورځې مخکې یو نوټیفیکیشن جاری شوی تاسو ته به پته وي زما سره د نیټ په وجه باندې چې کوم دی د هغې اپډیټ په څه تاسو شاملوم بلکې په هغې کې یو ضروري پیغام دی تاسو ته پته ده زموږ د بشونۍ د کلي چې زموږ د بشونۍ کلي چې کوم دی په هغې قرارنامه کې نشته نو څه خو زموږ د سوزکو د ډریورانو د وجې دا غلطي شوې ده څه زموږ د سورلو د وجې غلطي شوې ده یعنې سورلی بتلې د ډوکړیو په ګاډي کې به کېناستې او څه خو دغه دا غلطي شوې ده د ډریورانو چې هغوی د ډوکړي په اډه کې به خپل ګاډي ودرول نو زه راته هغه لیست شامله یم په دغه لیست کې زموږ د بشونۍ نوم چې کوم دی نشته نو برحال چې د یو ځای اډه نه یو نوم نه نو هغې دپاره مونږ له راوته پکار دي زموږ د نوجوانانو دپاره څه نه څه پکار دي د هغې دپاره وکړي نو زه فلحال زه راته دغه لیست شاملوم چې په دغه لیست کې زموږ نوم ولې نشته ګورې ورته لومړنی چې دی که نه پیر بابا نه منګورې ده بیا پیر بابا نه جوړ دی بیا پیر بابا نه مردان دی بیا پیر بابا نه ګاټکله ده پیر بابا نه ډګر چوک پیر بابا سواړی پیر بابا ازیخانه پیر بابا کالاخیله پیر بابا علم او پیر بابا ډوکړه پیر بابا ملکپور پیر بابا قدرنګړ پیر بابا کلیل او پیر بابا کالابټ بلوخان جوړ کاټلنګ بیا جوړ مردان بیا جوړ منګورا بیا جوړ کینګرګلای بیا جوړ بامپوها کنه بیا جوړ نانسیر د کسي بیا جوړ چړای او بیا جوړ ګاټکلا بیا جوړ چې کم نه چړمېرا او بیا جوړ بایکله بیا جوړ ګراړی او بیا جوړ چې کم نه تورسک او لاست کې چې کم نه جوړ ډګر نو مار سره دا کریان حساب نه کړي برخل پای باندې ډیر ځا ټیم لګي خو تاسو وکړو چې د ډوکړې نوم پکشته خو زمونږ د بشونې د کلی نوم چې کم دی نو نشته نو تاسو ما مخکې دا خبره وکړه چې زمونږ د سوزکو ول نه غلطي شوې ده زمونږ د سورلو ول نه غلطي شوې ده او زمونږ د کلی انتظامیه چې کم د مشران دا غونم دا غلطیان شوې دي چې زمونږ اړه چې کم دی هغه ډوکړې لور کړی یعنی د بشونې گاډي وس په بشونې پاړي کې ودرېږي خو هغه چې کم دی زی سیده ډوکړې تا یعنی زمونږ بشونې اړې ته نه راځي نو برخل لدی لپاره زمونږ راوته پکاري او په دې باندې سنه اقدام اخته پکار دي چې زمونږ د بشونې ځان نه اړه هغه ته برخره ځان نه کوي نو دا ولې ډوکړې ته لاړه نو دا ویډیو هم وګڼئ دا ورسوي هغه حضرات ته خاص کر ایسی سیب ته ډي سی سیب ته چیرې زمونږ لیست په دې لیست کې چې کوم زمونږ نوم دی د بشونې د کلی هغه ته وکړل شوی دی نو امید ته ویډیو مو خوښیږي د نورو ویډیو لپاره پیج لایک او فالو کړئ دا ویډیو لازم ایسی سیب ته ډي سی سیب ته ورسوي چې زمونږ د بشونې اړه چې کوم دا بحال شي ډیره زیاته مننه مهرباني